زما عزتمند پښتنو ورونو خويندو میندو نن زما ویډیو د جنکو بارکه ده جنۍ د جن اوته ده او جن چاته په نظر نخکاری نو د دینه دا مطلب چې جنۍ په پرده کې وسی عزتمندو پیسې د لاس خیره ده زیو راضی خو عزت چې یو ځل لاړ شي نو بیا ناراضي د ټولو نه غټ عزت د پیغلو ده دا د کور عزت ده دا د خاندان عزت ده دا د ټولو پښتنو عزت ده دا لور ده دا خور ده مور ده دا خزه ده د هر سړي په کامیابېدو کې د خزه لاس وي کاغه د مور په شکل کې وي که د خور په شکل کې یا د خزه په شکل کې اوس دلته یو داسې مسله را پیښه شوې ده چې د هغې په وجه زموږ د پښتنو خویندو میندو عزتونو ته نقصان رسي عزتمندو دا رسم د دنیا په هر یو ګوټ کې هر یو قوم کې شته کاغه پنجابیان دي او که پښتانه دي یا انډین دي یا بنگالیان دي هر څوک چې دي دا رسم هغه مناوي چې چا کر سخادي وي واده وي کوئی دن وي نو دا هغه زنانه ورته خامخا ګډيږي او خپل خوشحالي مناوي خو کله کله د دې خوشحالۍ نه د ټول عمر پیغور جوړ شي مسله دا ده چې کله یو خور د رور په واده کې ګډیږي چې کله یو مور د زوی په واده کې خوشحالیږي نو هم د دکې کور یو کس د دې لپاره ویډیو جوړه کړي او خپل کور کې په خپل اور بل کړي اور څنګه بل کړي راځي چې درته وخایم کومه ویډیو چې په واده کې د کیمرې په ذریعہ ریکارډ شي نو هغه ویډیو بیا په بازار کې یو دکاندار لوړی شي چې دا ایډیټ کا یا سی ډي ته واړو یا ډي وی ډي ته کنورټ کا په بازار کې ناس هغه دکاندار داغه د ټولو خويندو میندو ګډاګانې تصویرونه او د مختلف انګلونو غستې شوي ویډیوګانې ډېر په غور باندې وګوري چې کی غلط پاټونه ته کټ کی او د انډیا یا د پښتو غانې بجانې ورسره ولګي بیا د کور دی مالک لا په ډي وی ډي یا په سی ډي کې واچي خو د دې خبره هیڅ ګارانټي نشته چې هلته کې هغه دکاندار هغه ویډیو د خپل سیستم نه ډیلیټ کړه یا بل ځای ته کاپی کړی دا یا زمونږ داسې وګڼو چې د دکاندار دا ویډیو ډیلیټ کړه خو د نن نه 15 کاله 10 کاله پس که چېرې د خپل سیستم خرڅ کو پچا باندې یا دا دکان ختم کو دا سیستم بل چاله ورکو او هغه ورله ریکوري وکړه نو هغه ویډیوګانې به بیا راځي د پردو کورونو عزتونه به بیا پردو لاسونو ته راشي بیا داسې بازاریان خلک د بل د عزت څه خیال ساتي هغه ډایرک انټرنیټ لور کې یا په موبایلو کې یو بل ته اړی را اړی په زرګونو د پښتنو خویندو میندو ویډیوګانې په انټرنیټو کې موجود دي چې هم په دغه طریقه په ودونو کې شوي دي او هغه بیا لیک شوي دي او انټرنیټو لور کړی شوي دي زما عزتمندو پښتنو ورونو خویندو میندو دا وړه مسله نه ده پښتنو سره نور څه پاتې دي خو دک یو عزت دی که نه چې دا عزت هم درنه لاړ شي نو بیا به څه کوو عزتمندو که وکتی شي نو دا مسلې مونږ ځان ته پخپله جوړوو مونږ په خپلو کورونو کې پخپله د ودونو ویډیوګانې کوو یا په خپلو موبایلو کې د خپلو زنانو تصویرانو باسو او په موبایلو کې ساتو خو سباله چې هغه موبایل مونږ چېرته کې د موبایلو دکان ته وړو سمولو لا یا میموري کارډ کې د ساچولو دپاره نو هغوی ته هغه هر څه کاپي کړي ځان ته او بیا د شپې په کورونو کې ګوري او بیا انټرنیټ له ورکوي یو بل ته اړی را اړی او مزې ته اخلي د یو انچ عمره یو وړوکی شان میموري کارډ زمونږ ټول خاندان تباه او برباد کولی شي د خپل کور تصویران د زنانو تصویران په خپل موبایلو کې مه ساتئ تاسو چې چا سره دومره مینه کوئ نو د هغه تصویر په خپل زړه کې وساتئ په اخره کې د ټولو پښتنو خویندو میندو ته یو میسج ورکوم چې ستاسو په سر باندې ډېرې غټې غټې ذمهدارۍ دي یاد ساتئ ګورئ دا دنیا ډېره زیاته مکاره ده نن سبا بعضې هلکان د جنکو سره په موبایلو باندې خبرې کوي بیا هغه خبرې ترې نه ریکارډ کړي او ملګرو ته یې اورئ یا انټرنیټ لور کی یا د موبایل دکان لور کی هغه سره یو تصویر لګای او هر چاته یې چي ټول خلک ورپورې خاندي او د خويندو میندو عزتونه خاوري کیږي لہذا ډیر زیات خیال کوئ حسینه ستاسو دا आवाज حسینه ستاسو دا خبره ستاسو دا ویډیو یا ستاسو دا تصویران په بازار کې خلک ګوري او پښتنو سره خو تک یو عزت دی چې دا عزت دې لاړ شي نو بیا پاتې څه شو عزتمندو خويندو میندو معمولی غونډه کې غلطي من نظر انداز کوي دارې کې پکور کې وایي
که تاسو چرته کې سکول ته ځئ کالج ته ځئ یا خپل خپلوانو کره ځئ او په لاره کې ځان ته څه خطره وینئ نو نظر انداز کوئ یې مه بلکې ډایرکټ خپلو مشرانو سره شیر کوئ ستاسو چپ پاتې کېدل ستاسو غلطي ده او بیا د وروستو ګوتو مروړلو نه هېڅ نه جوړېږي په وخت باندې علاج پکار دی د خپلو وروڼو د خپلو پلارانو د خپلو میندو د خپلو مشرانو د شملې د عزت خیال وساتئ ستاسو عزت د دې ټول خاندان عزت دی ستاسو عزت د دې ټول پښتون قام عزت دی ستا د خپو لاندې جنت دی ته مورې ته خورې ته ښځه ته لورې ته د حیا او د غیرت یو نمونه پیغله پښتنه ستا مقام اوچت دی د ښځه لور او خور او مورې تاله الله پاک لوی مقام درکړی د سترګو تور د زړه ټکورې تاله عزت او احترام درکړی ستا د عظمت نه خبر شو چری یا بستا شان کې ګستاخي نه کوي چې په تاریخ ستا قربانې ویني شرف داسې کوتاهي نه کوي چې خپل دروند وي په هغو بد درنایي چې خپل دروند وي په هغو بد درنایي پیغله پښتنایي ستا مقام اوچت دی پیغله پښتنایي ستا مقام اوچت دی پاک وینا رسي تخپلا فلسفای پیغله پښتنایي ستا مقام اوچت دی پیغله پښتنایي ستا مقام اوچت دی